بدلون د پولیس رادیو سلسلهواره ډرامه هر پنجشنبه د شپې 8 بجې د بدلون ډرامې په 13 برخه کې تاسو واوریدل چې خانی له دلبر پوډری څخه خلا شوی سمرسیبل په پیسو واخیست. اوس به واورو چې قومندان د ملک زمان ځای ته د کومې اړینې خبرې لپاره راغلی دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام. قومندان صاحب ستړی مشي، په خیر خو راغلی؟ شکر دی. داسې ښه پیتاوی دی پیدا کړی؟ هو والا، دا یخ چې د لمر کم نه کړي د بخارۍ او اور وس پرې نه رسیږي. راځه که نه دلته ما سره نږدې کښېنه. ولې ولاړې؟ لږ به ته هم د لمر ته ګرم شي. سمه ده، دا دی کښېناستم. وایه که نه قومندان صاحب، څنګه دې راپېښه کړې؟ حتما څه خبره خو شته، ځکه تا غوندې مصروفه خلک چې چېرته ځي نو هرومرو یو څه وي. ښه خبره دې وکړه ملک صاحب، خبره خو شته، ځکه زه هم راغلم. ښه نو وایه که نه، خدای دې خیر کړي. خبره خو دا ده چې څو ورځې مخکې قدوس ماما پوستې ته راغلی و، عریضه یې راوړې وه، ویل یې چې د اوبو ماشین یې چا غلا کړی دی. هغه تا ته درغلی و؟ ستاسې نه مخکې ما ته راغلی و، بلکې په ما خو یې سمه دعوه وکړه او ویل یې چې د غلو سره لار لري. ما بیا ورته لاره وښوده چې ستاسې خواته درشي او عریضه وکړي. بلکل همدا خبره ده، او دا د اندېښنې وړ ځکه ده چې څو ورځې مخکې د خني په وینا هغه هم غلو وهلی و او ویل یې چې غلو ځکه ووهلم چې پیسې را سره پیدا نه کړې. که داسې وي نو دا خو په رښتیا هم د اندېښنې خبره ده، خو اوس موږ باید څه وکړو چې د غلو مخه ونیول شي. زه هم د همدې مشورې لپاره تا ته راغلم تر څو په دې هکله یو انجام ته ورسیږو. خبره به انجام ته څنګه رسیږي قومندان صاحب؟ په دې هکله مو کوم فکر کړی؟ هو، فکر مې پرې کړی. هغه داسې چې ته به د کلي د مشکوکو کسانو یو لیست موږ ته جوړ کړې او موږ ته به یې وسپارئ. موږ به هماغه کسان د څار لاندې ونیسو او له خیره یوې نتیجې ته به ورسیږو. دا خو ډېره ښه خبره ده. وایم همدا نن به په لیست جوړولو پیل وکړم او هغه ټول کسان به پکې په نښه کړو چې سمه ناسته پاسته نه لري او مشکوک دي. بلکل مالک صاحب، همدا نن کار پرې پیل کړی. موږ خو خپله وسه کوو، خو د کلیوالو له ملاتړ پرته دا کار ناشونی دی. باید له موږ سره همکاري وکړئ. ته بېغمه شه قومندان صاحب، زموږ همکاري به تل در سره وي، ځکه په کلي کې امن او ارامي راوستل مو لومړیتوب دی. ښه نو زه به اوس لاړ شم، څو نور کارونه هم راغاړي دي چې خلاص یې کړم. زه خو وایم لږ ایثار شه چې د چای او بندوبست درته وکړم. چای دې در باندې قرض وي، چای به بیا بل وخت وڅښو. زبیره، دغه ترموز دې راکړه چې توره چای ځان ته واچوم. سمه ده ګرانه، دا د هم ترموز راکړه. څه ډېر ښه چای نه دی راغلی اجمله، ما ته خو یې ډېر خوند راکړ. رښتیا هم چې ډېر خوندور چای دی. که دا چای نه وای نو شاید چې دغه حساب و کتاب رانه غلط شوي وای. یوه اړینه خبره مې رایاده شوه. زما له وخت نه فکر کې و چې درته یې وکړم، خو رانه هېرېدله به. حساب و کتاب خو دې پوره راغی. نو بله کومه خبره ده زبیره؟ بله خبره دا چې ما مخکې هم درته ویلي و چې دغه پوډریان دلته دیرې ته مه راپرېږده چې راشي بهر له بهره خبره ختموه. دغه خلک له لانجو ډک وي، ورکوی یې. نور څوک خو دلته دیرې ته هم نه راځي. البته دغه یو دلبر دی چې سره له مانه کوله هم بیا راځي. همدغه دلبر خو راته خطرناک ښکاري. ما مخکې ویلي و چې له ما او ستانه بغیر بل څوک دلته نه راځي، خو له ما نه دلبر هیر و چې هغه هم دلته تګ راتګ کوي. وایم هسې نه کله زموږ نه یو شی پټ نه کړي. رښتیا زبیره، زما یوې خبرې ته پام شو. کومې خبرې ته اجمل جانه؟ دغه د لرغونې لوټۍ خبره. اوس مې شک شو چې هسې نه دلبر ځان سره وړي وي. نه، په دلبر مې دا شک نه راځي. په دلبر دې څنګه شک نه راځي؟ د دلبر خو کار هم دا غلا ده. هغه بله ورځ یې هم د اوبو سمرسیبل راوړی و. خدای خبر چې د چا کور به یې وران کړی وي.
په دلبر مې شک ځکه نشته چې دلبر هغه شیان پټوي چې سمدستي ورته پیسې کوي. نو په خټینه او زړه لوټه به دلبر څه وکړي؟ دغه لوټه خو به هغه څوک پټوي چې ارزښت ورته معلوم وي. څه ووایم نو ستا خبره مې هم زړه ته لویږي، خو یو څه شکمن شوم. زړه مې وایي چې دلبر لاس پکې دی، اوس څنګه یې لاس پکې دی؟ دا خبره دیال نه ده. ولې یو بل کار نه کوي زبیره؟ د څه کار؟ همدغه چې هغه د لرغونو اثارو تجار نه پوښتنه وکړه چې چا خو به کومه لرغونې لوټه نه وي وروړې. سمه ده، زه به زنګ ور وهم او معلومه به کړم چې لرغونې لوټه چا وروړې ده او که نه. دکان کې څوک شته او که همداسې خالی دی؟ هو شته، راځه قدوس ماما، ستړی مه شې. خوار مه شې خورینه، ښه ده چې دکان کې یې که نه نو تا پسې به چېرته ګرځېدم. ته پکې څه وایې؟ تر څو چې مې اړین کار نه وي پېښ شوی په اسانه دکان نه بندوم، خو ته دا ووایه چې څنګه دې راپېښه کړي. سودا مودا دې په کار ده او که بله څه خبره ده؟ نه، سودا مې نه ده په کار، البته یو بل شی مې په کار دی. که یې له ولسوالۍ بازار راته راوړي ته پکې څه وایې؟ په دواړو سترګو ولې نه، خو هغه وخت چې کله د ولسوالۍ بازار ته لاړ شم. نو د ولسوالۍ بازار ته خو هره ورځ ځې، که نه یوه ورځ بعد خو هرو مرو سودا پسې ځې، ته پکې څه وایې؟ هو دا خو ده، سودا پسې خو ځم، خو ته دا راته ووایه چې څه شی دې په کار دی. په کار مې د اوبو یو ماشین دی، تر څو پټي اوبه کړم او هم د څښاک د اوبو غم وکړم، ځکه زوړ ماشین خو سر وخوړ. ته پکې څه وایې؟ ولې په زوړ ماشین باندې څه شوي؟ که خراب شوی وي نو جوړېدای شي. د ولسوالۍ بازار کې خو مستریان شته. هغه ماشین خو چا رانه پټ کړو که نه، موږ یې په سپین میدان پرېښودو. ته پکې څه وایې؟ دا کله دا خو ډېر غلط کار شوی. هغه بله ورځ زما دکان له مخې یو بوتل غوړي ورک شو. ولې ته په دکان کې نه وې او که ویده شوی وې؟ ته پکې څه وایې؟ داسې د حاجت راپکولو لپاره لاړم چې بېرته راغلم نه یو بوتل غوړي کم و. نه پوهېږم چې دا چا د سترګو په رپ کې غلا کړ. مطلب په کلي کې غلاوې ډېرې شوي او ته هغه ملک ګوټي ته وګوره چې وایي زه ترې نه یم خبر. هلکه نو ته بیا ملک دې څه شي شوې چې د کلي له حاله نه یې خبر؟ که نه ده هم داسې، ته پکې څه وایې؟ په کار خو ده چې ملک د کلي له حاله ځان خبر کړي. البته د غلاو د مخنیوي لپاره باید ټول لاس په کار شو. خو رښتیا عریضه دې کړې ده او که نه؟ هو عریضه مې کړې او ملک پسې هم ورغلی وم، خو چندانې خوند یې را نه کړو. ته پکې څه وایې؟ دا دې ښه کار کړی چې پوستې ته ورغلی او عریضه دې کړې. که سبا غل پیدا شو نو بیا به تا خبر کړي چې ورشي او د خپل مال پوښتنه ترې وکړي. ښه زوره کوئ، ته اوس مهال دا پیسې واخله او ما ته یو ماشین راوړه. په دې خبرو به بیا چیرته زړه وخورو. ته پکې څه وایې؟ سمه ده، زه به ماشین درته راوړم، خو د غلو پیدا کول تر ټولو ضروري دي. غل خو که ما ته په ګوتو راغی نو خوښ به یې شم. ته پکې څه وایې؟